پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي الله پاک چې کله یو سړی د یو چا په باره کې غلطه د ده په باره کې الله رب العزت خو نعوذ بالله غلط کار منزه دی پاک دی الله پاک چې د چا په باره کې د خوارۍ د زارترکۍ د بد اراده الله و چاته وکړي بیا دی په چیش باندې اخته کړي دی په خټو باندې اخته کړي دی په خټو اخته کړي په تعمیرات اخته کړي بس تعمیر دی پر کېږي نه یو خو ضرورت دی کور دی جوړ کړي مهمان خانه دی جوړ کړه ځای دی جوړ کړي د خپل ضرورت لپاره پروا نه لري جایزه ده لیکن د دې څخه علاوه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي اذا اراد الله بعبد شر الله چې د چا په باره کې د شر اراده وکړي نو حضر له فی اللبن والطين حتى يبني بیا الله رب العزت په چی اخته کې د په خټو باندې اخته کې او په تعمیر باندې اخته کې تعمیر د پر کېږي نه حتی چې د و مرګ ته ورسیږي دا یو حدیث دا بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي اذا اراد الله بعبد هوانا انفق ماله في البنيان الله پاک چې د چا په باره کې د ذلت فیصله وکړي الله پاک چې د چا په باره کې د ذلت فیصله وکړي نو الله رب العزت د روپۍ په خټو او د هغه رقم پر تعمیراتو ورلګوي عجبه خبره نه ده عزیزان اوس نو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب دا حدیث موږ د ملایانو اورېدلی نه دی یعنی دا ضروري نه ده چې د ملایانو مې نه دی اورېدلی نو بیین نه صحیح سلام دا خبره ضروري نه ده خو دومره خبره ده چې دا تعمیرات پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مقصد دا دی چې دا ستا ژوند ټول رالی پر دنیا باندې ودرېدی ستا ژوند رالی و دیوالو ته و چتو ته ودرېدی الله به در سیری رسول به در سیری آخرت به در سیری قبر به در سیری د قبر تیاری به در سیری دومره سړی مصروف یې نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله الله پاک د چا په باره کې د ذلت فیصله وکړي د ده روپۍ به ټولې پر خټو باندې ګارېږي پوهېږې په دې خبره باندې اد حسن بصری فرمایي وایي زه د ام سلمې حجرې لره ورغلم کمرې لره ورغلم خونې لره ورغلم چې کومه د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی وایي زه چې ورغلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کمرې مبارکې د خونې مبارکې د حجرې مبارکې چې کوم چت ولو د چته سره زما لاس لګېدی د چته سره زما لاس لګېدی اوس په داسې کمرو کې پیغمبر علیه السلام لاس کاله چې دی هغه تېر تا اندازه ولګوه دغه موږ خو خیر پر بله ولاړو الله او رسول د خپلې بندګۍ دپاره د الله د بندګۍ دپاره الله پاک موږ پیدا کړي یو هغه هم د محمد رسول الله په نقش قدم باندې نو چې زما او ستا ژوند بله خواته ولاړی نو ستا څه خیال دی ما او تا ته به بیا د روپۍ چې ما او تا ته الله راکوي نو الله او رسول هم پکې پیدا کېږي یا نه پیدا کېږي یو سړی مخ پر مشرق کې روان سي نو دی به مغرب ته رسېږي که به مشرق ته رسېږي مشرق ته رسېږي مغرب ته لرې کېږي نو ما او تا چې و دنیا ته مخ کوي و الله و رسول ته مې شا کړله نو موږ به الله ته ځان نه رسوو موږ به د دنیا و پای ته ځان رسوو چې هغه څه ده هغه دنیا ده او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تاسو خبر یاست په دې خبره پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي انسان چې یوه واده یوه شله دنیا ولري سونه او سپین زر ولري دی به د دویمې په تلاش کې که دوې و درې لري د څلرمې په تلاش کې به یې دا مړېده نه لري انسان یوازې د قبر په خاوره مړېږي بس انسان مړېده نه لري یوازې د قبر په خاوره د الله رسول فرمایي دی مړېږي څنګه مړېږي ښکاره مثال ستا سر ته په قبر کې هم خاوره ده و یوه طرف ته هم خاوره ده و بل طرف ته هم خاوره ده چې پر پروت یا هم خاوره ده پوه شو په دې خبره باندې لحاظه مړېده نشته نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله الله پاک یو سړی ذلیله کوي نو د ده روپۍ ټولې راواخلي هغه په چیش کې کاروي هغه په خاورو کې هغه په خټو کې هغه په تعمیراتو کې کاروي سبحان الله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی راولاړ سو پر خپلو بچیانو روپۍ خرڅې کړې دا صدقه ده یو سړی راولاړ سو د خپل د عزت د بچاو دپاره روپۍ خرڅې کړې دا صدقه ده یو سړی راولاړ سو مطلب د الله رب العزت په لاره کې روپۍ خرڅې کړې دا صدقه ده الله رب العزت به د دې بدل هم ورکوي الله به ملګری هم وي الله به ضامن هم وي مګر ها
2 روپۍ داسې دي چې سړی خرڅ کړي الله رب العزت نه پر هغه ثواب ورکوي او نه الله رب العزت د هغه بدل ورکوي، نه الله رب العزت د هغه ملګرتیا کوي. کوم یو پر تعمیراتو چې کوم روپۍ خرڅې شوې، یو د الله پر نافرماني چې خرڅې شوې. خصوص په دې خبره باندې د الله په نافرماني او پر تعمیرات پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړې خبرې دا یو ځای سره کښېښولې. مستدرک د حدیث نقل کړی دی، یو چې سړی پر تعمیرات روپۍ خرڅ کړي او بل پر نافرماني د الله، په دې کې ثواب او اجر نشته. د الله رسول فرمایي پر هر شي چې ته روپۍ خرڅ کړي الله ثواب درکوي، که دې پر خټو باندې خرڅ کړی د دې ثواب الله تا ته نه درکوي. صحیح سلام ټیک دی، ستا ضرورتي ثواب الله نه ور باندې درکوي، لیکن ها دا یوه خبره ده چې الله رب العزت څوک ستړی کول وغواړي، الله رب العزت څوک ستړی کوي، څوک ذلیله کوي، د چا په باره کې د شر اراده کړي، هغه به مخ وچیش ته واوړي، هغه به خټو ته واوړي. او بیا کنز العمال علیه حدیث نقل کړی دی، کله چې سړی خټې وکړي د دې خو ثواب نشته، اجر خو نشته، که چیرې د مهمان خانه جوړه کړله، بیټک یې جوړ کړئ، میلمستون یې جوړ کړئ، هغه د دې خټو زکات سلو، نو بیا ګویا ستا دپاره جایزه سولی شي. پوهېږې په دې خبره؟ اوس نو لویه خبره په دې کې دا د عزیزانو چې موږ د الله شکر چې دی هغه ادا کړی نه دی. الله موږ ته څه راکړو، بیا هم الله رب العزت موږ قرضدار یي، په هر حال کې الله نعوذ بالله زما او ستا قرضدار یي، و موږ ته د ښایسته کور، موټر، ځواني، ژوند، کاروبار، اولاد هېڅ یوه ورځ الله شکر نه دی را نصیب کړی. ها که مې د چا غم ولیدی، د چیش غم، بیا موږ دا شکر دی زما کاروبار خو بچاو دی، شکر دی الحمدلله زما اولاد خو بچاو دی، شکر دی داسې مطلب زما ژوند خو بچاو دی، د پلاني ژوند چې دی هغه تباه سو، هغه برباد سو. یوه ورځ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما، نه حضرت عباس د پیغمبر مبارک اکاو، هغه په خپل کور کې یوه خونه، یو وطاق زیات جوړ کړی و تر ضرورت. پیغمبر اسلام مبارک ورته وفرمیل دا به ونړی، دا به ونړی. ده ورته یا رسول الله که چیرې زه راولاړ سم، دا ما چې په څو باندې دا یوه خونه و کمره و وطاق جوړ کړی دی، د هومره روپۍ زه صدقه و خیرات کمه، دا وکمه آیا که نړېده، ولې یا ویې نړوه، ولې ونړوه؟ نړېده دا ضروري دی چې ستا پام و دنیا ته سلو، ستا پام و دنیا ته سلو. ګورې په دنیا کې چې کوم سړی ډېره دنیا لري، د هغه مرګ ډېر ارمانجن وي، هغه دا غواړي چې زما عمر 100 کاله وای، هغه دا غواړي چې زما ژوند 1000 کاله وای، هغه دا غواړي چې زه نه ناجوړه کېدلی، هغه دا غواړي چې زه نه مړ کېدلی. ولې؟ د ډېر اوس یو سړی دی په خیمه کې پروت دی، هغه مري، هغه خیمې والا په خپله دومره ارمانجن نه دی چې دی مري، او چې د چا شانداره کور دی، خوندور کور دی، هغه ته مرګ ډېر زور غواړي، او دا مرګ د الله سره ملاقات دی. د الله رسول فرمایي، الله فرمایي که د چا زما سره د ملاقات زړه غواړي، زما هم زړه ورسره غواړي، که د چا زما سره د ملاقات زړه نه غواړي، زما هم زړه نه غواړي. نو ستا څه خیال دی چې ښه ښایسته ژوند دی، کاروبار و کتار یي، هغه ته مرګ د زړه غواړي نه غواړي، او مرګ د الله سره ملاقات دی. مرګ د الله سره ملاقات دی، او دغه ملاقات موږ شاته پرېږدي دي، موږ به ژوندي دي یو، د سپۍ ژوندي یي، د بې عزتۍ ژوندي یي، خو ما چې ژوندي دي یو. صحیح سلام دا خو موږ عام اورو، لیکن یا د عزت ژوند، د ایمان ژوند او د اسلام ژوند دا ډېر ضروري دی، دا د الله پاک موږ ته را نصیب